چترال کې سخته جګړه او پاکستان لخوا افغان طالبانو د مرستې غوښتنه. دا چې طالبانو څه ځواب ورکړی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په چترال کې د پاکستاني پوځیانو تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي چې د پاکستاني طالبانو او دغه هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهارشنبې نښتې لا هم روانې دي او دواړه خواوې پر یو او بل د درنو وسلو ډزې کوي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ټي جي پي وسلوالو پر پاکستاني پوځیانو 2 راکېټونه وویشتل خو شاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پوځ د سرخي الوتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي شنبه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوالو د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډي یې تباه کړل. یاده ډله همداراز وایي چې لسګونه پوځیان یې وژلي او اسیران کړي او همداراز ډیر شمېر پوستې هم فتح کړي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورې ترهګرې ډلې وځپي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلاني له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د ده له قوله افغانستان کې دي. هغه چې په اسلام آباد کې رسنۍ سره خبرې کولې له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پي په ګډون هغه عناصر وځپي چې د ده په خبره د افغانستان له خاورې په ګټې اخیستو پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. هغه ویل زه دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی که د افغانستان له لوري په پاکستان برید کیږي باید مخه یې ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر وي هغه وځپي، هغه که ټي ټي پي وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. خو طالبان وایي افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري او نه هم د چا په خوله عملیات کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.